بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه و نیکې هیلې. په تیر درس کې موږ او تاسې خپل درس د دې ځای پورې وویلی. نن موږ او تاسې اډوانس انیمیشنز لرو. دلته اډ انیمیشنز بټن لرو. بیرته موږ او تاسې ته همدغه انیمیشنز چې کوم دي دا یې موږ او تاسې ته دلته څنګه کړي دي راوستي دي چې بیرته موږ د دې څخه هم څنګه کولی شو استفاده کولی شو. یو څیز دی دلته د انیمیشن پین په نوم باندې. په دې باندې که مونږ کلیک وکړو، ګوره فرضاً لومړی زه غواړم چې دغه پنځم انیمیشن چې دی دا لومړی شي، دا انتخاب کوئ. دلته اپ پاس به دا ویسي، بیرته لاندې ورباندې کلیک وکړئ. مونږ د دې هغه کومه سلسله چې ده مخته او وروسته دا څنګه کولی شو وړلی شو. دلته هم کولی شو موو لیټر، موو ارلیر، دا کار د دې ځای نه کولی شو. انیمیشن پین په واسطه باندې دا کارونه کولی شو. بل موږ او تاسې دلته سټارټ آن کلیک د دې څه معنی، یعنې زموږ استاسې چې کله سلایډ شو ته ولاړ شو، هلته کلیک په واسطه باندې به موږ او تاسې د یو انیمیشن څخه بل انیمیشن ته څنګه کوو حرکت کوو. که دلته موږ او تاسې ویت پریویس انتخاب کوو، په خپله به د همغه مخکې وروستني انیمیشن د تکمیلېدو څخه وروسته به دا څنګه کیږي شروع کیږي. به ډیوریشن څه ته ویل کیږي؟ ډیوریشن ویل کیږي specify the length of an animation. فرضاً دا زموږ ستاسې لومړنی انیمیشن دی، د دې موږ تاسې ډیوریشن څنګه کوو زیاتوو. دلته ګورئ ډیوریشن د دې څنګه کیږي زیاتیږي. که زه پریویو ته لاړ شم، دا به داسې زیات وخت نیسي د دې د ټرانزیشن او بخښئ د دې انیمیشن به څنګه کیږي تر څو شروع کیږي. به بیرته مې سټاپ کړه. بل موږ تاسې ډیلی ده. د ډیلی څه معنی؟ play the animation after a certain number of second. څومره وخت وروسته زه انیمیشن شروع کړم. دا دویم انیمیشن دی زموږ ستاسې. دا د موږ ورته وایو چې 0.15 ثانیې وروسته وګوره دا حرکت یې دې خواته وکړه، دا څنګه کړه شروع کړه. که زه اوس ورته ولته ووایم پریویو، لومړی به دا ترسره کیږي، بیا به موږ 0.15 ثانیې انتظار کوو، د هغې نه وروسته دا دویم څنګه شو ترسره شو. سټاپ، بیرته سټاپ کوو. بل یو څیز موږ دلته ټرایګر لرو. ټرایګر څخه مطلب دا دی چې set a special start condition for an animation. که چیرې موږ تاسې د یو انیمیشن دپاره یو خاص شرط ږدو چې د هغې شرط مطابق د دوی څنګه شي مخته ولاړ شي. لکه فرضاً کلیک باندې موږ تاسې ورته وایو چې ټایټل 1 د څنګه شي پلی کیږي دی. د کلیک په واسطه باندې به دا څنګه کیږي پلی کیږي. به لکه فرضاً زه دلته راځم، دویم سلایډ ته خپل لازم. که زه اوس دلته تاسو وګورئ، زه دلته د خپل کیبورډ څخه کلیک که هغه کومه څه نومیږي، دا بټن هم په دې باندې زما سلایډ انیمیشن نه کوي تر څو پورې چې زه څه ونه کوم، تر څو پورې چې زه کلیک ونه کوم. کله چې زه کلیک کوم، بیا زما د سلایډ څنګه کیږي، هغه به دغه ټایټل به زما څنګه کوي انیمیشن به کوي. یعنې ټریګر دلته ورته ما څه شی انتخاب کړی دی؟ ټریګر ورته ما دلته انتخاب کړی دی کلیک کول. یعنې د کلیک په واسطه باندې به دا څنګه کوي انیمیشن به کوي. صحیح شوه؟ داسې موږ تاسې دا ارلیر کو. اوس به دا موږ څنګه کو پلی به کو. وګوره نه کوي چې کله کلیک څه وکړم بیا به دا څنګه کوي کلیک به کوي. دې ته موږ تاسې ټریګر ویلی شو. انیمیشن پینټر څنګه کوي؟ ګورئ که موږ غواړو چې دغه انیمیشن په دې لیکنه باندې هم عملي کو، نو موږ انیمیشن پینټر راخلو. لومړی به دا انتخاب کړو، هغې نه وروسته انیمیشن پینټر راخلو. وګوره دې سره یو انیمیشن پینټر راغی، په دې باندې موږ تاسې کلیک وکړو. دې باندې هم د لومړني سلایډ دغه دې ته چې د عنوان ته چې موږ تاسې کوم انیمیشن ورکړی وو، هماغه انیمیشن په دې باندې هم څنګه شو عملي شو. یاد ولرئ ملګرو، انیمیشن خو خوند کوي چې مختلف قسمه انیمیشنونه موږ تاسې ولرو، خو په رسمي ځایونو کې، په فارمل ځایونو کې چې کله موږ تاسې انیمیشن ورکوو خپلو سلایډونو ته، باید ټول یو رقم وي او ډیر زیات ساده او بسیط انیمیشن وي. کمپلیکس انیمیشن څخه باید موږ تاسې خودداري وکړو. داسې انیمیشن نه وي چې هغه ډیر زیات زړه خسته کړي یا یو انسان خسته کړي، هغې څخه باید موږ تاسې خودداري وکړو. سمپل ساده انیمیشن باید موږ تاسې استعمال کړو تر څو هغه کسان چې موږ تاسې ته ناست وي یا هغه څوک چې موږ تاسې ورته تدریس کوو یا یو څه ورته وایو چې هغوی خسته نشي. امید ده چې تاسو به د درس څخه ډیر څه زده کړي وي.